دا مه وایه چې زه به درنه لاړ شم ته کښېنه. دا مه وایه چې زه به درنه لاړ شم ته کښېنه، بلال یم قسم دی مدینه به درته پرېږدم. سلامونه مې واخلې، هیله لرم چې ټول به ښه او خوشحاله وې. پروګرام د ادبي ستوري او زه یم انس نادان، په دغه هیله په دغه تمه چې ښه به او خوشحاله به. نن راسره په ادبي ستوري پروګرام کې ښاغلی محمد ګل منصور ناستی کوي چې ډېر ښه لیک کوي، په پښتو میندې په پښتنو میندې. د محمد ګل منصور صاحب سره موږ د ژوند په اړه او دې نه به خوږه خوږه شعرونه واورو. محمد ګل منصور صاحب په ادبي ستوري پروګرام کې درته هرکلی وایم. مننه ګرانه، خوشحاله اوسې، مننه کوم. محمد ګل منصور صاحب دا راته ووایه چې ژوند مو څنګه تېرېږي؟ ډېر شکر دی، د الله لاک لاک شکر دی. ملګري لرو، مینه لرو او ښکلې خاوره لرو، ښکلی ځای لرو، نو ژوند ښه دی. محمد ګل منصور صاحب چې دا کوم مینهوال تا په سکرین باندې ویني، دې سره خپل پېژنګلو څه پیغام ورکول غواړې نو ورکړې، ډېره به ښه. نو پېژنګلو خو زما دغه ده چې بس شعر لیکم او د سوات یم او د شعر و شاعرۍ مې تقریبا 19-13 کال وشي شعر لیکم. محمد ګل منصور صاحب دا راته ووایه چې دا کوم مینهوال تا په سکرین باندې ویني، دې ته به څه ډالۍ کوې؟ یو غزل به درته ووایم چې دلته اکثر د محبت اظهار په سترګو کې وي، دلته اکثر د محبت اظهار په سترګو کې وي، جانانه ځکه خو زما د کار په سترګو کې وي. به زړه کې لارې خیږي بې محنته داسې، خود به زړه کې لارې خیږي بې محنته داسې، د چا چې ستا د کلي دغه لار په سترګو کې وي، هغه اوس هم ستا د یادونو په مرهم ژوندی دی، هغه اوس هم ستا د یادونو په مرهم ژوندی دی. خدای خبر ستا که هغه خپل بیمار په سترګو کې وي. څنګه به هره شپه په درد رنګینه نه تېروم، څنګه به هره شپه په درد رنګینه نه تېروم، زما چې ستا د هغې شپې سینګار په سترګو کې وي. هغه سره د خوشحالو خمار خمار ګرځېده، هغه سره د خوشحالو خمار خمار ګرځېده، اوس جاړې هم اوس به یې ښه خمار په سترګو کې وي. او منصوره مونږ د خزان پر راتګ نه پوهېږو، منصوره مونږ د خزان پر راتګ نه پوهېږو، مونږ خو مینو زمونږ تل بهار په سترګو کې وي. او بس دا بل درته هم ډاري کویمه چې ځکه خو فکر د خپل ځان نه کوو، ځکه خو فکر د خپل ځان نه کوو، مونږ جوارۍ کې هم تاوان نه کوو، مونږ د وخت قدر په وخت کړی دی، مونږ په تېر وخت پسې ارمان نه کوو. مننه. دا خلک څنګه پابندۍ لګوي، څنګه به ذکر د جانان نه کوو، مونږ زندگی د چا په شان کوو، خو مونږ زندگی د چا په شان نه کوو. او منصوره مونږ په ښکلو شک نه کوو، منصوره مونږ پسې ګمان نه کوو. مننه. منصور صاحب څه نوی شان غزل مې لیکلی وي یا نظم مې لیکلی وي نو چې د مینهوالو ته ډالۍ کړې ډېره به ښه. مونږه دواړه لیوني وو، تا چې څنګه ما ته لیونی وویل، ما چې زر وویل چې دا منمه، ما هم په دې مسله فکر کوو، ښه شوه چې حل دې کړه اشنا منمه. ګوره زه خپل سرې ګریوان نه وینم، ستا رنګین ژوند ته نظر نه کوم، دومره غریبه ورځ مې هم هیره شي چې اختر راشي اختر نه کوم، خو بیا هم داسې تا ته ژوند تېروم لکه چې سمه دې واده کړي وي، که لیونی نه وي نه څه وي، هغه داسې کانې چې چا په زړه کړي وي. زه لیونی یم ما ومنله ستا د راکړې نامې قدر کوم، خواږه دردونه خوږ زړګي یار د دومره ښکلې نامې قدر کوم. خو یې شنه یو پوښتنه کوم، خپل لیونتوب مې درته خوله جوړوي، وي به د سر د داو خبره پکې، دا مینتوب مې درته خوله جوړوي. ته چې زما نه لوی علم ته ګورې یار ادا ته ورله فکر کوې، ته چې په کومو تماشو کې ډوب یې، ته چې د کومو خلکو ذکر کوې، دا ته چې ناز د چا په مینه کوې، ته چې څوک یار د خپلې مینې ګڼې، چاته چې ته جانان په فخر وایي، څوک چې حقدار د خپلې مینې ګڼې. خو تا د چا د زړګي تل کتلی، تا پکې خپل شق تللی چرته، آیا په چا دې څه ازمیښت کړی دی، څوک دې د دار سر له بللی چرته، که امتحان دې په مینو کوک د عشق په سر دې عاشقان راټول کړل، که خپل چاهت دې لټوو زړونو کې، که لر او بر دې عاشقان راټول کړل، نو ستا د سترګو په یوه اشاره دار ته ختې چې شي هغه به زه یم، ستا په یو اخ ستا په یو غږ محبوبې مړ پاسېدی چې شي هغه به زه یم. نابشاره نه زه صبرېږم نه مې ته پېژنې، په نادانۍ کې لاساني یو دواړه، ځکه خو ما دا فیصله کړې ده
چې زه او ته خو لیوني یو دواړه. مننه. محمد ګل منصور صاحب غزلې به واورو خو دا راته ووایه چې څو کتابونه مې چاپ شوي دي. کتابونه خو مې تقریبا چې 15 چاپ شوي دي، 15. او اوس زما یو کتاب را روان دی، اوس بنګړي چاله واخلم. دا مخکې چاپ شوی هم و، خو دا دی چې هغه یو خو ډېر کم 1000 کتابونه چاپ شوي. او بله خبر دا دی چې په کې هغه فني کمزورۍ هم وي او داسې ډېرې خیسې پکې وي. نو هغه ما دوباره واپس جوړ کړو او نوي شاعري مې پکې ور واچوله او د خپل ډېر په سور مې جوړ کړو. انشاءالله یو میاشت نیمه پس په هغه راځي که خیر وي. دا راته ووایه چې څومره کتابونو مواد دي سره؟ اوس اضافي چې کوم دی نو زما یو کتاب د دې نه پس را روان دی، ته قیامت یې. نو هغه به انشاءالله راځي، خو هغې کې لا ټایم لګي ځکه چې زما دا شته کتابونه زه یم چې دا برابر کړم او ملګرو ته دا کوم، ځکه کوم چې مارکیټ نه غیب شوي دي نو اکثره یې ملګري غواړي او ټلیفونونه او دا کوي. زه چې دا شته برابر کړم نو انشاءالله نوی کتاب به 4-5 میاشتې پس راځي. او نوم خو مله فلحال داسې انتخاب کړی خو نه دی، خو لکه داسې مې نیت دی چې ته قیامت یې. منصور صاحب که نور څه پیغام لرې؟ نو بس پیغام خو زمونږ دغه دی چې مینه وکئ او مینه وپېژنئ، د الله تعالی د مخلوق سره مینه وکئ او د دې غرونو چینو د هر څه سره مینه وکئ. دا راته ووایه چې غزل کې مې ډېر کار کړی دی او که نظم کې؟ یاره په ټولو کې مې کار کړی دی، داسې موازنه خو به یې ګرانې، خو غزل مې ډېر زیات خوښ یي. حالانکې په شعر و شاعرۍ کې د ټول نه ګران څیز چې لیکل کم دي، غزل د ټول نه ګران دی. د غزل لیکل ډېر ګران دي، خو د هغې چا دپاره چې څوک په غزل پوهېږي نو د هغه دپاره بیا غزل لیکل ډېر ګران کار دی. موږ خو داسې چلو کړو چې وایو چې دا 3-4 مصري ده او ډېر په اسانه سره کېږي که نه، خو غزل مې خوښ نو بس دغه ګران کار کوم. ګران کار. بس منصور صاحب چې دا کوم مینوال تا په سکرین باندې ویني دا ټول اسم تا پېژني، نو زه وایم چې شعرونه ډالۍ کړي نو ډېره به ښه چې ژوند مې تنګ کړي اشنا واخلم که نه، چې ژوند مې تنګ کړي اشنا واخلم که نه، قدم په خپله رضا واخلم که نه، اوس دې په درد دومره مین یم چې سوچ به کوم چې تا واخلم که نه، اوس دې په درد دومره مین یم چې سوچ به کوم چې تا واخلم که نه، او ستا د دیدار په بدله کې جنت، ستا د دیدار په بدله کې جنت، نو په غیږ کې دغه بلا واخلم که نه، او ستا نه بغیر خو زندګي تېرېږي، ستا نه بغیر خو زندګي تېرېږي، ستا نه بغیر چې به سا واخلم که نه، او د ځینو خلکو په دعا کې ښه یم، د ځینو خلکو په دعا کې ښه یم، د ځینو خلکو دعا واخلم که نه، او چې زما مرګ هم یو ناترسه انسان رانوستو نو کوم یو ارمان دی چې مال ارمان رانوستو، د هغې پیغلې مراد وشو که مایوسه شوله، بلا موده وشو پیریانې په ځان رانوستو، د خان د ښار میلمانه بیا لکه راغلي چې وي نن خپل ساده بابا حجرې ته دې خان رانوستو، زما په چغو د وطن زلمو کار ونه ساتو، زما په چغو د وطن زلمو کار ونه ساتو، لکه چې نوح خپلې کښتۍ ته کنعان رانوستو. پوه شو ابشاره، زما په چغو د وطن زلمو کار ونه ساتو، لکه چې نوح خپلې کښتۍ ته کنعان رانوستو، بوتان دې څله ماتول زما د زړه د کعبې، بوتان دې څله ماتول زما د زړه د کعبې، چې دې تر اوسه ورته یو مسلمان رانوسته، بوتان دې څله ماتول زما د زړه د کعبې، چې دې تر اوسه ورته یو مسلمان رانوستو، تاله به هم ستا د ځوانۍ ارمان درغلی خوي، تاله به هم ستا د ځوانۍ ارمان درغلی خوي، نن چې ته راغلې په منصور دې لړزان رانوست. منصور صاحب مینوال د ستا نظم ډېر خوښوي، څه خیال لرې که چې را روان کتاب ټول د نظم ولیکې؟ داسې خو اراده خدای شته نه لرم چې زه ټول نظم ولیکم، ځکه چې زما د نظم سره سره چې کم دی نو زیاتره خلک زما غزل هم خوښوي، او بله خبر دا ده چې ما یو مزاحیه کتاب برابر کړی طنز و مزاح، او اوس هم پروت دی را سره، او دا مې ډېر خواهش و چې دا زه چاپ کړم، خصوصا ممتاز اورکزی
زموږ استادانو کې دی او هغه راته دا ویلو چې که دا تا چاپ کړو یو ډېر ښه کار به وشي او دا به ډېر ښه کتاب وي او لکه ډېر مینه هغه راکوله هایکو یې پکې زیاتې وي خو بیا چې د پښتو ژبې ته مې وکاتو د حالات ته مې وکاتو دا پښتو ژبه داسې ګپ نه مني نو ما هغه مزهیه شاعري چې به لږه ډېره کوله هغه مې هم پرېښوده کتاب مې چې کوم دی نو هغه پاتې کړو په ځای باندې نو داسې کله کله دې ملګرو ته چېرته شعر نه ووایم خو نور مې دغه کتاب ختم کړ منصور صاحب ډېر ټایم نه اخلم چې د مینوالو ته یو نظم ډالۍ کې په شړک باران دغه نظم ډالۍ کې نو ډېره وښیي مننه دا خو کرم ویلی هم دی باران او در تلو خو څه چل نه راتلو زاو یاران پویه په چلو خو څه چل نه راتلو هسې مې خپه باجې ته ماته نه کړه هسې رباب مې غېږ کې وانغېسته دلته محفل په عجیبه غوندې قصو روانو دلته ژوندون څه په بدلو اندازو روانو ما د مجلس یو یار لیده چې په سلګو روانو سوات کابل کوټه خبرولو خو څه چل نه راته ټول پښتانه یو ځای کولو خو څه چل نه راتلو هسې مې خپه واجې ته ماته نه کړه هسې رباب مې غېږ کې وانغېسته او امیده چې د بېوسۍ او مات زړګي دې څه خبر نه راتلو یاره د مړو د ژوندي دې څه خبر نه راتلو د بېوسۍ او مات زړګي دې څه خبر نه راتلو یاره د مړو د ژوندي دې څه خبر نه راتلو ته داسې لاړې چې بیخي دې څه خبر نه راتلو په مسافرو زړه سېزلو خو څه چل نه راتو دا میرات زړه ټکورولو خو څه چل نه راتلو هسې مې خپه باجې ته ماته نه کړه هسې رباب مې غېږ کې وانغېستو ته څه خبرې چې په غرونو کې غوغا څنګه وي ته څه خبرې چې په غرونو کې غوغا څنګه وي ته څه خبرې چې په غرونو کې ژړا څنګه وي او ته څه خبرې چې د مینې انتها څنګه وي راز هم په راز کې مې ساتلو خو څه چل نه راتلو او غږ مې تر تا در رسولو خو څه چل نه راتلو هسې مې خپه باجې ته ماته نه کړه هسې رباب مې غېږ کې وانغېستو دلته کې سازو خو د درد سره رشته نه وه دلته فنکارو خو مایوسه و مزه نه وه دلته سندرې خلکو وې خو سمانه نه وه هنر او علم خپلولو خو څه چل نه راتلو منصوره مینه خورولو خو څه چل نه راتلو هسې مې خپه باجې ته ماته نه کړه هسې رباب مې غېږ کې وانغېستو